ما غوښتنه دا ده چې مهرباني وکړئ د مهاجرینو حقوق ټول باید دوی ته ورکړئ او نور دوی باندې ظلم ونه کوي او باید ملل متحد په دې باندې خپل مسؤلیت ادا کړي د مهاجرینو حفاظت وکړي مهاجرین ته لار د تاګ د راتګ اسناد ورکړي چې پرېږدي دی افغانستان ته په خپله خواښه راشي موږ د افغانستان امارت اسلامي دوی ته ډاډ اطمینان ورکوي موږ د مهاجرین د راتګ مخالف نه یو بلکې موږ دوی ته هرکلی کوي دوی باید پرېږدي چې دوی په مناسب ډول په خپل وخت سره د خپل اولادونو سره د خپل مالونه باید افغانستان ته راشي او نو متاسفانه چې دوی دلته اکثره مهاجرین مالونه چې 40 کاله قرباني په کړي دو وینې په خپل لاس منګول باندې هلته وطنونه آبادي ځان ته یو کور جوړ کړی دی یا دکان جوړ کړی دی هغه مالونه هم ضبط کیږي او افغانستان ته چې راځي دی څه اولادونه هلته معنی کیږي او څه د افغانستان ته رلیږي نو په دې باندې به کوشش وشي چې نو د دغه نه لاس واخلي او د سره همکاري وشي او د هغه ټول حقوقونه چې ټول بشري او ټول انساني حقوق لري باید دوی ته ورکړل شي چې افغانستان ته راشي او دوی دلته خپل ژوند وکړي